د روغتیا وزارت نوې تګلارې سره سم له دې وروسته ټول خصوصي روغتیایي مرکزونه په کرونا ویروس د اخته کسانو تشخیص او درملنه کولی شي په دې شرط چې د روغتیا وزارت سپارښتنې عملي کړي. د روغتیا چارسمبالي وزیر په خبره هیڅ خصوصي روغتون حق نه لري چې د کوویډ 19 ناروغانو درملنه د محرقې په نوم وکړي او دغه راز د کرونا ویروس تشخیص لپاره د چټکه معاینه یا راپډ ټیسټ هم نه ترسره کوي ځکه چې پایلې یې باوري نه دي. د روغتیا وزارت نوې پریکړې له مخې ټول هغه خصوصي او دولتي روغتیایي مرکزونه چې اړین لابراتواري امکانات نه لري په کرونا ویروس د اخته کسانو تشخیص به د نښو نښانو له مخې کوي. د روغتیا وزیر چې نن یې په یوه خبري ناسته کې خبرې کولې وویل چې له دې وړاندې د کرونا سره مبارزه د افغانستان د روغتیایي سیستم یوه برخه وه، خو له دې وروسته به ټول روغتیایي سیستم د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره همغږی کیږي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د روغتیا نړیوال بنسټ استازي وویل چې د روغتیا نړیوال بنسټ به افغان دولت سره د کرونا سره د مبارزې لپاره خپلو مرستو ته د عامه پوهاوي د ټسټونو ډیرولو، د روغتیایي کارکوونکو د روزلو او د تجهیزاتو برابرولو په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. دغه راز افغان حکومت هم نن وویل چې د کرنټین له امله اغېزمنو شوو کورنیو سره به خپلې نوې مرستې راتلونکې اونۍ اعلانوي. افغانستان کې د ټسټونو نه ترسره کول او د کرنټین له امله اغېزمنو شوو کورنیو سره د مرستو نه شتون په دې هیواد کې لوی سرخوږی جوړ کړی دی. داسې ښکاري چې د نن ورځې دغه اعلانونه هم د خلکو دغو اندېښنو ته په ځواب کې شوي دي، خو ځینې خلک باوري دي تر څو چې دغه خبرې په عمل کې ونه ګوري نو د دوی اندېښنې به دغسې پر ځای پاتې وي.